سلامونه دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست او د صحت په جامو کې به پټ یاست. نن راځو موږ او تاسو ان شاء الله رینیم سلیکټ آل ډیلیټ انډو ریډو په دې باندې خبره کوم. راځو موږ او تاسو سره لومړنی اپشن دی رینیم. رینیم څه وظیفه کوي؟ ګورئ دا موږ او تاسو سره د آیکنو نوم بدلوي. آیکن خو مې تاسو ته ویلی وي چې د کوچني شیانو ته چې په ډیسکټاپ باندې پراته دي ته څه ویل کېږي؟ آیکن ویل کېږي. یو ته آیکن ویل کېږي او د نور ته آیکنز ویل کېږي. اوس ما سره دلته یو فولډر دی، صحیح دی. زه راځم یو فولډر جوړوم. کله چې زه یو فولډر جوړ کړم نو اوس زه غواړم دا فولډر خو جوړ شو، خو د فولډر 3 په نامه زه غواړم چې د دې فولډر نوم څنګه کم بدل کړم. نوم یې ورته افغان کړم. په لیفټ کلیک باندې به زه دا انتخاب کوم او په رایټ کلیک باندې به دا پاپ اپ مینو راخلاصیږي. نو دلته موږ تاسو سره اپشن دی د رینیم په نامه باندې. کله چې رینیم تاسو کلیک کوئ ګورئ دې صفحې ته خبره راغله. اوس دلته موږ تاسو بیک سپیس بټن به تاسو وهئ. بیک سپیس بټن به وهئ تر څو دا ټیکس پاک شي. بیک سپیس بټن ما تاسو ته په کیبورډ کې تشریح کړی ده، صحیح ده. دې ته ویل کېږي بیک سپیس بټن. ګورئ تاسو کله ته کلیک کوئ مطلب څه لیکنه مو کړې ده، بیک سپیس ورپسې وهه دا څنګه کېږي؟ پاکېږي در سره. نو که چیرته هغه ویډیو مو نه وي کتلی نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیو وګورئ تر څو معلومات مو بشپړ شي او کیبورډ بټن یې په منظم ډول وپېژنئ. اوس راځم دلته کلیک کوم، راځم رینیم ته. کله چې رینیم ته راغلم بیک سپیس بټن وهم نو زه دلته څه لیکم؟ افغان په نامه باندې فولډر زه دا جوړوم. انټر که ګورئ نوم موږ تاسو سره څنګه شو؟ بدل شو. که تاسو د هر فولډر نوم غواړئ بدلولی شئ، د دې بدلوم. راځم رینیم ته، رینیم باندې کلیک کوم، غواړم چې دې ته نوم د تګاب په نامه باندې ورکړم، صحیح ده. کله چې تګاب زه ووهم او کې انټر کړم نو ما سره به دا څنګه شي؟ نوم به راسره چینج شي. اوس دا خو د آپشن د طریقې څخه وه. څنګه کولی شو چې د شارټکټ یا د کیبورډ د ذریعې څخه دغه بټن موږ تاسو دغه رینیم کو. موږ تاسو سره ګوره شارټکټ مې دلته لیکلی دی F2 بټن. تاسو به فایل انتخاب کوئ، فولډر یې فایل هر څه چې انتخاب مو کوئ F2 به ووهئ. په کیبورډ کې مې F2 بټن درته هم څنګه کړې وه؟ تشریح کړې وه. ګوره دې ته څه ویل کېږي؟ دا فن بټنو کې تاسو وګورئ دې ته F2 بټن ویل کېږي. فایل انتخاب کا، کله چې انتخاب شو F2 ورباندې ووهه. ګوره رینیم ته راغی، دا ترې وباسه، ټیکس 30 ته دلته ورته ولیکه جان په نامه دا فولډر جوړ کړه. نو راشه اوکې که انټر ووهه. ګورئ دا فولډر موږ تاسو سره څنګه شو؟ د جان په نامه باندې جوړ شو. نو دا وه د رینیم طریقه چې څنګه موږ تاسو یو فایل رینیم کولی شو. دغه فولډر دی، صحیح ده. زه راځم دا فولډر مې انتخاب کړم. زه راځم دلته یو فولډر بل جوړوم. آل کنټرول ان. تاسو ته مې فولډر طریقه ښودلې وه چې څنګه باید تاسو یو فولډر جوړ کړئ، صحیح ده، د شارټکټ د لحاظه. اوس دغه فولډر یې ما جوړ کړی، کنټرول سی کنټرول وي، کنټرول سی کنټرول وي. دا ما سره څنګه شو؟ دا فولډر یې شوي، صحیح ده. اوس زه د دې سایز یو اندازه غټوم. ګورئ زه راغلم په دغه آیکن باندې یا فولډر باندې مې کلیک کړه او دا اوس موږ تاسو سره بل اپشن څه دی؟ ګورئ ډیلیټ دی. دا ما ډیلیټ کړه. ګورئ ډیلیټ. یو خو ډیلیټ تاسو د کومې طریقې څخه کولی شئ. دلته کلیک کوئ، راشئ دلته موږ تاسو سره اپشن دی د رینیم نه پاس ډیلیټ. ډیلیټ باندې کلیک موږ تاسو سره به آیکن څنګه شي؟ ډیلیټ به شي. ګورئ آیکن باندې کلیک ډیلیټ، ډیلیټ باندې کلیک آیکن به څنګه شي؟ ډیلیټ شي. اوس د کیبورډ د طریقې څخه هم کولی شئ. ګورئ کیبورډ کې موږ تاسو یو بټن لرو د ډیلیټ په نامه باندې. دا وګورئ DL چې پرې لیکلي دې ته ویل کېږي ډیلیټ بټن. تاسو راشئ فایل انتخاب کړئ، ډیلیټ باندې کلیک کړئ نو فایل به تاسو سره څنګه شي؟ ډیلیټ بشي در سره. هو یو خبره، کله چې تاسو دلته فایل ډیلیټ کړئ نو دا به تاسو سره راځي ریسایکل بین ته. چیرته به راځي؟ ریسایکل بین ته به در سره راځي. ګورئ تاسو ریسایکل بین خلاص کړئ، هغه فایلونه به موږ تاسو سره څنګه شوي وي؟ دلته به راغلي وي. دا وګورئ دا ټول فایلونه دي. زه دا ډیلیټ کوم یو ځل. کله چې مې ډیلیټ کړل دې ځای څخه اوس راځم فولډر کې چې ما فولډر جوړ کړی و. ګورئ په دې فولډر کې زه غواړم دا رینیم کړم. شارټکټ د طریقې څخه رینیم کوم. دې ته ورکوم تګاب په نامه باندې نوم. انټر. غواړم دې ته نوم بدل کړم. دې ته ورکوم کاپیسا، صحیح شو کاپیسا. دې ته ورکوم څه شی؟ لوګر. څه شی؟ لوګر. دې ته مې لوګر نوم ورکړ. اوکې مې کړه. اوس زه راځم دا د کاپیسا فولډر ډیلیټ کوم. کله چې زه دا ډیلیټ کړم تاسو وګورئ ریسایکل بین را خلاص کړئ نو موږ تاسو سره بل ته راغلی وي او که نه به راغلی. دا وګورئ د کاپیسا په نامه فولډر موږ تاسو سره راغلی دی که نه؟ صحیح ده. نو ډیلیټ د دا وظیفه ده چې موږ تاسو سره یو فولډر ډیلیټ کوي، خو چیرته به ځي؟ ریسایکل بین ته به ځي. اوس ډیلیټ د څو لارو نه موږ تاسو کولی شو. یو ډیلیټ دی موږ تاسو سره خالي ډیلیټ چې تاسو دلته راشي ډیلیټ باندې کلیک کوئ یا د کیبورډ کې د ډیلیټ بټن ووهئ ډیلیټ شي. دا بیرته پیدا کېږي، ریسایکل بین ته ځي. دویم ډیلیټ دی موږ تاسو سره شفټ ډیلیټ. ګورئ شفټ ډیلیټ څه وظیفه کوي؟ که تاسو راشي دا ریسایکل بین یو ځل امټي کوئ. ګورئ زه راځم دا یو ځل امټي کوم، صحیح شو. دا ما سره امټي شو، خالي شو ما سره، مطلب صحیح ده. زه اوس راځم څه کوم؟ دغه د لوګر په نامه فولډر چې دی زه غواړم دا سوچ د کمپیوټر څخه ډیلیټ کړم. مخکې مې درته ویلي چې ډیلیټ چې دی کله چې فایل موږ تاسو سره ډیلیټ شي نو ریسایکل بین ته ځي د ډیلیټ په واسطه.
خو که شیفت ډیلیټ زه تاسو ته وښیم په کیبورډ کې شیفت ډیلیټ که تاسو ورپسې ووهئ نو بیا دا موږ تاسو سره په کمپیوټر کې نه پاتې کېږي دغه فولډر. ګورئ دې ته ویل کېږي د شیفت بټن چې د کیبورډ په درس کې مې تشریح کړې ده شیفت او ډیلیټ. کله چې تاسو دا پریس کړئ نو دا تاسو سره څنګه کېږي نور نه پیدا کېږي په کمپیوټر کې مطلب ریکاوري باندې شیفت ډیلیټ په نامه ریکاوري ده بیا بهیله په هغې کې پیدا کېږي. نو زه راځم شیفت ډیلیټ وهمه تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا دا تاسو ډیلیټوئ زه یم هو اوکې کړه. کله چې دې اوکې کړه اوس راشه ریسایکل بین کې وګوره چې تاسو سره به دا وي که نه به وي. ګورئ موږ تاسو سره ریسایکل بین ته نه دی راغلی. اوس سلیکټ آل خبره راځو سلیکټ آل باندې خبره کوو. اوس دا خو د یو فولډر طریقه وه چې موږ تاسو یو فولډر څنګه کوو ډیلیټ کړو. راشه ډیلیټ باندې کلیک کړه. دا خو اوس ډېره اوږده طریقه شوه چې زه دا یو ډیلیټ کوم. نو تاسو به راشئ دلته دا لیفټ بټن نه ده په دې باندې به کلیک کوئ داسې به دا راکش کوئ. ګورئ دا به کلیک ونسئ پنډي به ونسئ تاسو به داسې دا راکش کوئ نو دا تاسو سره څنګه کېږي سلیکټ آل کېږي در سره یعنې ټول در سره سلیکټ کېږي چې هر څومره وي کولی شئ چې سلیکټ وکړئ. ګورئ دې ځای نه انتخاب کړئ تر دې ځای پورې دا تاسو سره سلیکټ کېږي. بله لنډه طریقه د کیبورډ د لارې تاسو څنګه کولی شئ سلیکټ کړئ. کیبورډ کې موږ تاسو سره شارټکټ دی د کنټرول پلس ای په نامه باندې. ګورئ کنټرول ای چې تاسو کله ووهئ نو دا به تاسو سره څنګه شي ټول به در سره سلیکټ آل شي. کنټرول ای ګورئ کنټرول ای چې شی کوي ټول موږ تاسو سره سلیکټ کوي. نو تاسو چې هر ځای کې ولاړاستئ کنټرول ای چې ووهئ تاسو سره به هغه اپشن څنګه کېږي ټول به در سره آیکنونه در سره سلیکټ کېږي. ګورئ زه دلته ولاړ یم زه غواړم چې ټول سلیکټ کړم کنټرول ای ډیلیټ څنګه به شي ډیلیټ به شي ما سره. اوس ریسایکل بین ته راغله که نه زه راځم ریسایکل بین ته ننوځم کنټرول ای دلته راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم. ګورئ چېرته غواړم ریسټور یې کړم بېرته لاړ شي خپل ځای ته را به شي بېرته به وګورئ جان فولډر کې ګورئ موږ تاسو سره دلته راغلي دي. دا ور سلیکټ آل دنده چې سلیکټ آل څه دنده کوي او د ډیلیټ باندې خو پوه شو چې ډیلیټ څنګه کېږي. اوس انډو او ریډو ته راځو چې انډو څه کوي او ریډو څه کوي. صحیح ده. ګورئ انډو پښیماني ته وایي یو ځل پښیمانتیا ته وایي او ریډو چې دی ریډو بیا موږ تاسو سره مطلب په پښیماني پسې پښیماني ته وایي یو ځل پښیمانه شي د هغې پسې بیا پښیمانه شي. څنګه زه درته مثال درکړم دا فولډر دی ما ډیلیټ کړه زه راغلم ما نه ډیلیټ شو. اوس زه غواړم اوس زه په دې باندې پیمانه شلم چې دا ما څنګه کړه نه هغه مې ډیلیټ کوله دا خو ډېر ښه فولډر و. نو تاسو به راشئ چېرته رایټ کلیک به وکئ دلته به راشئ د انډو په نامه باندې موږ تاسو سره څنګه دی اپشن دی انډو ډیلیټ شارټکټ دی کنټرول پلس زیډ د کیبورډ د طریقې څخه هم کولی شئ کنټرول زیډ. ګورئ ما سره بیرته فولډر راغی. اوس که بیرته زه دلته کلیک کړم ما سره بیرته ریډو م لیکلی دی. صحیح ده. ریډو مطلب ما تاسو ته وویل چې دا د پښیمانتیا پسې پښیمانتیا ته وایي. اوس ګورئ زه بیرته اوس ولا دا معلومات بیرته ما ته نه دي په کار زه غواړم چې بیرته دا څنګه کړم بیرته ریسایکل بین ته لاړ شي نو بیا به راشئ ریډو ډیلیټ باندې به کلیک کوئ شارټکټ دی کنټرول وای کنټرول پلس وای. ګورئ بیرته به تاسو سره څنګه شي لاړ به شي ریسایکل بین ته. نو تاسو کولی شئ چې د دغه طریقې څخه انډو او ریډو وکړئ. ګورئ یو فولډر ما ډیلیټ کړه صحیح شو. اوس زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم د کیبورډ د طریقې څخه ډیلیټ شو. اوس د کیبورډ د لارې زه غواړم چې دا بیرته را پیدا کړم زه نه بیرته سکرین ته راشي زه پښیمانه شلم پرې کنټرول پلس زیډ. ګورئ موږ تاسو سره بیرته فولډر څنګه شو را پیدا شو. اوس دې باندې بیا زه بیرته پښیمانه شوم چې نه دا دې بیرته ډیلیټ شي نو کنټرول پلس وای. کله چې کنټرول پلس وای کلیک کړو نو بیرته موږ تاسو سره څنګه شي ډیلیټ بشي. نو دا و د نن ورځې درس چې انشاءالله په راتلونکي کې به موږ تاسو په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ موږ ته یو کومنټ پرېږدئ تر څو موږ ستاسې له کومنټ څخه مثبته انرژي واخلو. چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان پاتې ښه وخت ښې چارې.